مصنوعي هوش راتلونکی دی که د اوس زده که راتلونکی بیلیونر به وي که د اوس تنبلي وکړه بیا به بیلونکی اوسي او د نورو نوکري به کوي. خبره دا کوم چې مصنوعي هوش که تاسو وغواړئ ما سره یې په 2 میاشتو کې زده کولی شئ. مهمه نه ده چې تاسو څه کاره یاست، مهمه نه ده چې تاسو چیرته یاست. که چیرته په دې 2 میاشتو کې د مصنوعي هوش کوم تخنیکونه چې زه تاسو ته ښایم درته یې وښایم او تاسو یې صحیح زده کړئ، کولی شئ خپل مسلک بدل کړئ، کولی شئ خپل معاش ډیر کړئ، کولی شئ خپل شخصي تجارت شروع کړئ. او پوهیږئ زه هم په تاسو تجارت کوم. دا کورس زه په تاسو خرڅوم، دننه په ټیک ټاک کې خرڅوم. ټیک ټاک ته به ځئ، سبسکرایب کوئ به ما، پیسې به راکوئ تر څو دا کورس وګورئ. اما فکر وکړئ چې په 2 روپۍ در باندې خرڅوم. 14 ورځې کورس دی. هره ورځ د تاسو نه 2 افغانۍ اخلم. ولې؟ ځکه زه ستاسو 2 افغانیو ته ناست یم او غواړم ستاسو په 2 افغانیو میلیونر شم. بنان د ټیک ټاک سبسکرپشن مفت نه دی. په دې پوهیږم راته په پیغامونو کې مه وایئ چې اله دا خو پیسې غواړي. اما په ورځ 2 روپۍ غواړي. د 14 ورځو دپاره مفت درس درکول کیږي تر څو خپله آینده بدله کوي. اما که بیا هم بېغیرتي کوئ، که بیا هم شرم نه لرئ، که بیا هم تنبلي کوئ او 1 کال وروسته بیا خپل تندي ته څپېړې نیسې، دا ما پورې اړه نه لري. ځکه ما خپل وروستی کوشش وکړه په کوم پوهنتون کې چې ما دا کورس د 15,000 ډالرو نه په ډېرو پیسو ولوسته، تا ته یې مفت در زده کوم. وبخښئ په 2 روپۍ در زده کوم. اما ته یې نه وایې، ګناه د چا ده؟ بنان که غواړئ دا کورس پیل کړئ، تر ټولو ښه وخت یې همدا اوس دی. لاړ شئ زما ټیک ټاک ته، سبسکرپشن ته او درسونه شروع کړئ. هره ورځ تاسو ته یو نوی درس درکول کیږي. د هغې درس په اړه فکر کوئ او کاري خانګي ترسره کوئ. د هرې ورځ درس د 2 دقیقو نه ډیر نه دی او د هرې ورځ کاري خانګي د 15 دقیقو نه ډیره نه ده. بنان تاسو هیڅ ډول بهانه نه لرئ چې ووایئ موږ مصنوعي هوش نه زده کوو.